یو سړی و د پیغمبر علیه صلات وسلام په دور کې منافق و اعتقادي منافق ښه دغه سړی به د پیغمبر علیه صلات وسلام خواله راغی مړه دا چمچې به یې لګولې په کیسه باندې پوهېږي دا ناشنا ناشنا خبرې به یې کولې وو زمونږ ستا سره ډېر زیات مینه محبت دی د الله رسوله وو ته چې زمونږ په مجلس کې ناست نو بس زمونږ نور هېڅ چاته ضرورت نشته دی ته چې دا کمې خبرې کوې دا خو ملغلرې دي یو ډېر ښکلې ښکلې خبرې کوي او خوږې خوږې خبرې کوي ستا سره هم ډېر زیات مینه محبت دی او ستا نه بغیر وخت نه تېرېږي ژوند هم نه پاس کېږي ستا نه بغیر داسې قسمه خبرې به یې کولې لکه ستاسو په معاشره کې داسې خلک کي دغه سړي هم دا کار کوو چې پیغمبر علیه صلات وسلام ته یې دا پوتې لګولې موږ ته پوتې وایو صحیح شوله جي دا خبرې اترې به یې کولې ځان یې داسې پورته پورته کاوه دی چې د نبي علیه صلات وسلام د مجلس نه به کله رابار شو نو د صحابه کرامو چې به کم څاروي وو بیزې میزې او ګډې وغیره دا اوښان مخان او اسونه دا به بهر چېرته په استبلو کې ولاړو په غوجل مونږ ورته غوجل وایو په دغه څیزونو کې به ولاړو نو دغه سړی به راغی او د هغه څاروو خپې به یې کټ کړي او ټول څاروي به یې وله ایسته لاړ ضایع به یې کړل وله هلاک به یې کړل وله په کیسه باندې پوهېږي نو دا داسې منافق و حرامي چې دی د پیغمبر علیه صلات وسلام په مجلس کې خو به ناست و د هغه سره به ډېر زیات د مینې محبت اظهار کوو خو چې کله به راووتو اعتقادي منافق و ځکه یې هغه کارونه کول چې د مسلمانانو ته تکلیف وررساو مسلمانانو ته نقصان وررساو په څه طریقه باندې ټیک شوله که نه نو زمونږ معاشره هم د داسې قسمه منافقین نه ډکه ده چې عملي منافقین دي دا ده چې بس تا سره